الله خو یو جلک اخودو خلکو ته اخودو که پرون د پټرولو څه حالو د تیلو څه حالو اوس وایي یو بیرل تیل واخلې ورسره $37 هم واخلې څوک یې نه دي پیسې خو پرېږده ورکول مثال ما سره دا موبایل دی زه یم دا زه خرڅوم په $10 او زه داسې حد ته راغم چې زه یم دا موبایل هم واله او $10 هم واخله بیا هم څوک نه دي څه شو هغه سوپر پاور چې بې ځان ته وی څه شو هغه خلک چې به ویل میرا جسم میری مرضی هغه خلک څه شو وکړه تپوس څه شو هغه خلک چا په میاشتو په کشمیر کې ظلمونه کول او کرفیو لګولې وه او خلک یې ټول کورونو کې بند کړي قید کړي څه حال دی نن د خلکو احساس الله درکو که درې نه کو دا خو یو جلک دی څه دی یو جلک دی الله سره دی نه سخت ازمایشونه شته سخت عذابونه شته الله دې زموږ حفاظت نصیب الله دې د امت مسلمه حفاظت نصیب الله دې په موږ خپل رحم او کرم وکړي دا خو خلک مستو کې شروع شي کله چې حدود کراس کی بیا الله یو چلک وتو خید خپل عذاب خو نه سمېږي او څه شو هغه ټیکنالوژي شته کاغه ټیکنالوژي والا ملکونه دي او که بغیر ټیکنالوژي دي کاغه ترقی یافته دي او که نه دي د ټولو یو حال دی که نه دی بلکې هغه ډېر راګیر دي خو ډېر راګیر داسې حد لرالل چې یو بیرل تیل واخله او سره $37 هم واخله خو څوک یې نه دي خبره شوه لور هم د کور او زوم هم د کوره هغه کیسه ده او بیا هم څوک نه دي دا ښایي موتا ته الله اوس هم ته توبه نه وباسې اوس هم الله ته رجوع نه کې اوس هم پکې بعضې سادهګانې دا وایي زه وایرس دی او د امریکې جوړ کړي دي او څوک وایي اسرائیل جوړ کړي دي او موږ ته یې راپرېښي دي ته داسې لوی مجاهد راغلی چې تا ته یې راپرېښي دي تا باندې هغه څه کوي مړه زه ته داسې تکړه راغلی و چې بس شپه ورځ ورته محاذ کې ناست دي او ما تا ته یې راولېږل چاله شاب هغې ته خو پته ده چې دا ښه بېکاره دي دا ازمایش دی د الله د طرف نه مؤمنانو باندې ازمایشي او چې کوم کافران د هغې دپاره صحیح عذاب توبو الی الله توبة نصوحا الله ته راوګرځئ په اخلاص توبه وباسئ دا نه چې اوس هم همغه خرمستې دي او مکه خبرې دي أوصدت بحناني لا شيء يشبه عامنا في حزنه لما مساجدنا خلت بثواني